د بي بي سي خبريال د ولسمشر غني په اړه څنګه لیکنه کړې ده د هغه په اړه څه ویلي دي دا او ډېرې نورې مهمې خبرې په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تیرو نږدې 500 کلونو کې له ظاهر شاه بابا راوروسته افغانستان ښایي ډېر کم د ولسمشر اشرف غني په څېر یو خورا عملي سخت کارګر د لرلید او سوچ څښتن او یو تکړه مشر درلود. د ولسمشرۍ تیرو شپږو کلونو کې د افغان ځوانانو په تېره بیا نجونو لپاره د یوه هڅونکي او ډاډ وړ چاپېریال پرانستلو کې مرسته وکړه. د افغان ټاټوبي بېلابېلو قومونو ترمنځ واټن کم شو، ازبکي رسمي شو او نورو بېلابېلو ژبو لپاره کار وشو. د توکمونو او قومونو ترمنځ د یو بل منلو احساس پیاوړی او د افغانانو ترمنځ د ملي پیژندګلوۍ باور ځواکمن شو. افغان ملي سیستم او ډېر نور سکتورونه ډیجیټل او عصري شول. د افغان اوبو پر ادارې او تضمین کار پیل شو. لسګونه لوی او واړه اوبه بندونه جوړ شول، ګڼ شمېر جوماتونه جوړ شول او ډېرې ویجاړې ماڼۍ او تاریخي ودانۍ رغول شوي. د ښاري ژوند او آبادۍ بهیر چټک شو، سوداګرۍ وغوړېده، د بازار موندنې لارې زیاتې او افغان تولید پراخ شو. ولسمشر غني ځپونکو ننګونو کې هم راګیر و چې پر وړاندې ونه درېدی شوی او نظام یې ورسره وپرځېده. کورني اړخ کې ترې فاسد جنګ سالاران او شریر جنګ سالار راتاو وو. له بهره د سیمې سیالو ځواکمنو لخوا وځپل شو، هغوی چې یوازې غوښتل یې د لویدیځو په ملاتړ نظام له مخې لرې کړي. ستاسو له ملتیا هم ډېره مننه. تاسو هم که دا لیکنه د بي بي سي خبریال تمامان لیکنه وه چې موږ له تاسو سره په دلته په دې ویډیو کې شریکه کړه، که کوم څه ویلې په اړه لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا د خدای پامه.